او څوک چې دا خیزونه او ټوپونه مپونه وایي دا چټي وایي این مدعیا در طلبش بی خبرانن کان را کی خبر شد خبرش باز نعمت. شیخ صاحب وایي دا جذب دی که نه؟ دې کوټې په سر پاس وخیژه نو بیا ځان جذب که بیا ورستا جذب ومنه. تصوف ترازو تر څو زمونږ قدرمن لیدونکي تصوف وپېژني چې تصوف څه ته وایي. دارنګې که چېرته په تصوف کې لاس لري او په تصوف په معنا باندې پوهېږي او د هغې په اهمیت باندې پوهېږي هغې ته موږ صوفي یو مونځ نه کومه اودس نه کومه. دا سړی صوفي کېدی شي؟ وایي صوفي هغه چا ته ویل کېږي چې په احکامو اوامرو د خداوند متعال عالم او دانه وي. شیخ صاحب تصوف ګټې عام مسلمانانو ته څه دي؟ چا چې علم وکړه تصوف یې ونه کړه فقط تفاس ګزانې په زور فاسق. زمونږ د خپرونې د لارې ورته تاسو کوم ذکر ښودلی شئ؟ څوک چې په خارج کې اوسېږي دا استغفار دې په ځان باندې لازم کړي که نه بیا دې دا خپل باطن ته ګوري. تصوف طریقت په ټولو مسلمانانو لازم دی او علم وکړي بیا عمل ور باندې نه کړي لکه طفل هسې لوبې په کتاب کړي. الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زموږ د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو تصوف طریقت او د ذکر خاص طریقې په دې باندې خبرې کوو. نن په دې خبرې کوو چې خپله تصوف څه ته وایي. همدارنګه تاسو به اورېدلي وي چې فلان شخصیت په فلانکۍ طریقه کې دی. نن دا پیژنو چې طریقې څو دي او د دغې طریقو مبارک مشران څو دي. د تصوف ثبوت په شریعت کې څه دی. تاسو به لیدلي وي او اورېدلي به هم وي او حتی بعضې ویډیوګانې به هم لیدلي وي چې هغه څوک چې ذکر کوي جذب حالت پرې راځي. نن په دې باندې خبرې کوو چې خپله جذب د شریعت له مخې څه ته وایي او شرعي جذب کوم یو دی. همدارنګه په تصوف کې مسلمان څه لاسته راوړلی شي، یعنی مسلمان په تصوف کې کومه ګټه کولی شي. ځکه چې موږ انسانان خو حریص یو او هر کار چې کوو نو فکر مو ګټې ته وي چې ګټه به یې څه وي. همدې ته ورځو چې په دنیا کې د تصوف ګټې څه دي د مسلمان دپاره او آخرت کې تر کوم مقام یې رسولی شي. د ذکر لپاره حلقې جوړول آیا شرعي امر دی او که نه؟ د همدې موضوع او د همدې پوښتنو د ځواب ویلو لپاره راسره خوشبختانه په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب راسره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو او تاسې درانه لیدونکي تر پایه راسره پاتې شئ. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هرکله راشئ. جناب ستر صاحب تاسو ته او ستاسې د چینل ټولو کارکوونکو ته زموږ او ستاسې د غږ اورېدونکو ته لیدونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب ډېره مننه چې سره د ډېرې مریضۍ زموږ لیدونکي به وایي څنګه هر وخت مریضي یادوي، خو نن واقعا تاسو بیخي ډېر مریض وئ. الله یې تاسو ته اجرونه درکړي. واقعا خپل دین او ورپسې بیا وروسته خپل مینوال په تاسو ګران دي سره دونه تکلیف راغلی او خپرونې ته ډېره مننه. الله تاسو روغ صحت درکړي. شیخ صاحب راځو تصوف ته راځو تر څو زموږ قدرمن لیدونکي تصوف وپېژني چې تصوف څه ته وایي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى والصافات صفا. صدق الله مولانا العظيم. جناب سیرت صاحب تصوف چې دی دا داسې یو علم دی لکه زموږ او ستاسې په اصطلاح کې چې نور علوم دي، لا قرآن او سنت، دارنګې فقه شریفه، اصول فقه، که نه، نحو، صرف، بلاغت، معانی. دغه رنګ تصوف چې دی دا یو علم دی. تصوف چې دی هغه څوک چې په تصوف کې لاس لري هغې ته موږ او تاسې متصوف یو. یعنې هغه څوک چې تصوف کې لاس لري او تصوف کې مهارت لري. څوک چې په قرآن کریم کې لاس لري هغې ته موږ او تاسې مفسر یو.
څوک چې په حدیثو مبارکو کې لاس لري هغې ته محدث وي دارنګې څوک چې په نحوه کې لاس لري هغې ته موږ نحوي یو که په صرفو کې لاس لري هغې ته صرفي یو دارنګې که چېرته په تصوف کې لاس لري او په تصوف په معنا باندې پوهېږي او د هغې په اهمیت باندې پوهېږي هغې ته موږ صوفي یو دا د تصوف کلمه داسې نه ده چې دا ځانه چا جوړه کړې ده او ځانه اوسه نه جوړه ده پخوا نه وه په قرآن کریم کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته چې مکه مکرمه کې هغو ته خطاب کوي چې تاسې ته پیغمبر درلېږم یعلمکم الکتاب والحکمه چې به تاسو تعلیم د کتاب الله ښیي او دارنګې د خپلو سنتو به درته ښیي او دارنګې ویزکیکم تاسې به تزکیه به ستاسې کوي ستاسې د باطنو د نفوسو تزکیه به کوي نو دا تزکیه چې د علمات د تزکیې ته تصوف ویلی دی او تصوف دا تصوف چې دی دا په مختلفو عبارتونو باندې په کتابونو کې ذکر دی لکه حدیث جبریل کې چې نبی علیه السلام مبارک ته جبریل علیه السلام راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ما الاحسان احسان څه معنا پیغمبر علیه السلام ورته وایي ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ته چې د خدای پاک داسې بندګي وکړي لکه ته چې الله پاک ګوري ان داسې بندګۍ کې الله ته ولاړې چې خداوند متعال ته ګوري یعنې دومره حیبت او روب در باندې یو څوک چې د باچا په مخ کې ولاړي بیا د خداوند متعال په مخ کې ولاړي نو هغه بیا حرکت نشي کولی ډېر په ادب او په احترام ولاړي نو ان تعبد الله کانک تراه ته به د خدای پاک داسې بندګي کې لکه خدای پاک چې ګوري او فإن لم تكن تراه فإنه يراك که ته خداوند متعال نه ګورې نو داسې فکر کوه چې دا خو ما ګوري که نه الله تا ګوري په هر حالت کې نو ستا ظاهر به په شریعت د محمد رسول الله ښایسته وي باطن به د ما سوا د الله نه پاک او ازادي دې ته ویل کېږي تصوف او جناب سیرت صاحب دا قرآن کریم کې الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی اتقوا الله د الله نه ویرېږئ د الله نه خپله ګوره ایمان اول ایمان شو ورپسې تقوا شوه وکونو مع الصادقین او شی سره د صادقانو نه مفسرین لیکي صادقان نه څوک مراد دي الله پاک چې دا آیات موږ او تاسو ته رالیږلی دی د مطلب دا نه دی چې کنې صادقان نشته صادقان شته دی ځکه الله موږ ته امر کوي چې وکونو مع الصادقین سره د رښتینو خلکو نه شئ رښتیني خلک چې دي هغه څوک دي هغه متصوفین دي هغه متصوفین چې هغه په قرآن او په سنت خبري هغه په علم عقاید باندې خبري هغه په علم فقه باندې خبري زمونږ استاد کتابونه لیکي چې یو څوک چې ځان ته پیر یا مرشد وایي څلور علوم حتما باید یاد ولري قرآن او سنت تفسیر باندې باید پوهي حدیث په معنا باندې پوهي چې حدیث څه معنا د حدیث اقسام ورته یادي که نه محدثي او دارنګې په علم عقاید باندې پوهي او دارنګې په علم فقه باندې پوهي نو پس د هغې نه هغې ته موږ تاسې مرشد ویلی شو او قرآن کریم کې د دواړو ذکر شته هم د مرشد لفظ شته دی او هم د مرید لفظ شته دی قرآن کریم کې الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم من یهدي الله فهو المهتدي هر هغه څوک چې الله ول هدایت وکړي هدایت مندونکی دی نه او ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا هغه څوک چې الله ګمراه کړي هغې ته به څوک دوست او مرشد پیدا نه کړي مرشد څه معنا لار ښودونکی که نه نو څوک ورته پیر وایي موږ تاسو پښتو کې ورته پیر صاحب یو او په عربي کې ورته مرشد وایي راهنما ورته وایي که نه او پخوانو ادیانو کې به ورته رهبان ویل کېده ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون الناس اموال الناس بالباطل ډېر د پیرانو نه او ډېر د علماو نه هلته ګوره علما پکې رهبان هغې ته بیا رهبان ویل ان کثیرا من الاحبار والرهبان ډېر د علماو نه او د پیرانو نه ليأكلون الناس اموال الناس بالباطل په باطل طریقه د خلکو مالونه خوري نو جناب سیرت صاحب په هر وخت کې په هر ځای کې او په هر دور کې د تصوف خپله یو معنا وه او لکه مرشد موږ تاسې هر شی چې یو استاد لري بې استاذه نه هره برخه یو رهنما لري هر برخه یو رهنما لري بې استاذه یو کار هم ته نشي کولی
حتی چې موږ او تاسې دا چې زموږ او تاسې مخ ته ایښی که د یوې ښځې چې پوخ کړی نه وي نو دا ښځه چې پخول نه پوهېږي خراب دې خرابېږي ته دی هغه مخکې نه مور ورته ښیي که نه مشران یې ورته ښیي چې دغه شی پخېږي یعنې تجربه به حتما لري به تجربه حتما لري دا ډاکټر صاحبان نه دي ګوره څومره 14 کاله 14 کاله علوم حاصل کړي 14 کاله علوم حاصل کړي لیکن هغې ته یوه دوره د سیتاج دوره ورته وایي چې هغه یې نه کړي عملي کار یې نه کړی نو هغې پورې هغې ته ډاکټر نه شو ویلی ځکه هغه سپېچکاري نه شو ویلی بیا هغې نه وروسته ورته تخصص هم ضرور دی تخصص که نه تخصص لکه موږ تاسو اوس الحمدلله تخصص في التفسير تخصص في الحديث تخصص في الفقه که نه نو دا ټول چې دی نو تصوف دا اصطلاحات دي چې قرآن کریم کې ذکر شوي دي او حدیث مبارکو کې ذکر شوي دي او معنی د تزکیه د باطن صفاوالی دا چې د تصوف معنا علماو مختلفې کړي دي زه به یو معنا چې پخوانو علماو کړي او پخوانو اولیاو کړي هغه به تاسو ته بیان کوم مهرباني شیخ معروف کرهی رحمه الله چې هغه په 200 هجري کې وفات شوی 200 هجري کې تیر شوی دا بیخي تابعینو دوره ده هغه وایي تصوف اغستل د حقایق دي او قطع د امید ده از آن چیزی که در دست مردم است هر هغه شی چې په لاس د خلکو کې دي هغې نه به بیخي تمه کته کې دا تمه به ستا یو الله پاک دی یعنی لکه تبلیغیانو اصطلاح چې د بنده نه د نه کېدو یقین او بنده نه خو هغه اصطلاح خو بېله ځکه ده شي بنده نه خو د بنده نه د کېدو یقین الله نه د پیدا کېدو یقین هغه مسله ده چې د جناب شریف صاحب که په دې شوی چې بنده نه نه کېدو یقین که نه هغه بېله خبره ده هغلته معنا د جبري او عقیده جبري ورته وایي هغه داسې وایي چې مخلوق چې دی دا بنده که نه دی یو مجبوري محض دی لکه پاڼه ورقه غوندې هېڅ خپل اختیار کې نه دی او نه موږ تاسو ته خدای پاک اختیار را کړی موږ تاسو به داسې یو چې الله نه د پیدا کېدو یقین بنده نه د کېدو یقین اوس کارونه بعضې خلک وایي چې ټول کارونه دا ټول کارونه الله پاک کوي دا غلطه خبره ده ظاهر کې خو ډېره ښایسته خبره ښکاري چې ټول کارونه الله پاک کوي لیکن باطن کې دا خبره ځکه غلطه ده چې دا جبري عقیده ده جناب سرسی متوجه یعنی موږ تاسو عقیده وایي دا چې هر الله نه د پیدا کېدو یقین بنده نه د کېدو یقین اوس کارونه په دوه قسمه دي یو روا کارونه دي یو ناروا کارونه دي اوس ما ته روا کارونه کې فکر کوو مونځ ما ته کوو که نه کوو الله مونځ کوي مثلا ما ته زکات ورکوو الله زکات کوي ما ته حج کوو الله یې کوي دا ټول روا کارونه څوک کوي الله جل شانه نه کوي بنده یې کوي الله پیدا کړي دي خو بنده یې کوي ناروا کارونه خدای دې موږ تاسو ټول نارواونه وساتي لکه شراب څښل زنا کول او دارنګې غلا کول نور مرتکبات د ګناهونو کول دا خو الله نه کوي خو پیدا کړي چا دي الله دي نو کوي څوک بنده او نو زموږ ستاسې عقیده دا ده چې د الله نه د الله جل شانه نه د پیدا کېدو یقین او بنده نه د کېدو یقین کارونه ټول بندگان کوي او بعضې کارونه چې د الله په اراده او دا خبر کې رضا او که نه مشیت او دا د عقایدو مسلې دي به هر حال معروف کرخي صاحب فرمایي معروف کرخي دا جمله مترادف کې راغله معروف کرخي صاحب فرمایي چې تصوف دا اغستل د حقایق دي او قطع د امید ده د هر هغه څه نه چې د مخلوق په لاس کې دی یعنی اسباب نه آفرین وایي که د تمه د مخلوق له دره پرېکړه باچهي دې مبارک شه که ګدای نو تمه د مخلوق نه زړه کې به هم تمه نه کوې زړه کې تمه نه دا هم شرک دی که نه حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي وایي هر هغه څوک چې د الله نه په غیر ته نه ډارېږي فهو صنم مقدس ثابت دی هر هغه څوک چې په غیر د الله نه ته د هغه نه تمه کوې فهو صنم مقدس ثابت دی یعنې دا صوفیان چې وګورې داسې توحید الله ورکړی دی چې دا زړه یې نه دی لکه ظاهري چې په شرط د رسول الله ښایستی باطن ما سوا د الله نه ازادي مستغني بس مستغني همدغه حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک چې دا تجارت کاروبار به کوي یو وخت کې تجارت قافله کې تجارت کومه قافله چې د ده معلم پکې و نو تجارت ځان بیا کسب دی زموږ ستاسې امام ابو حنیفه صاحب تجارت کوو څوک ورته راغی ورته ویل صاحبه اوازه خوره شوه چې هغه کومه قافله کې چې په بحر کې ده
کومه قافله چې ورته وایي که نه او نو هغې کې ستاسې مال چې دی هغې کې ستاسو مال هم دی قافله ګرداب کې ډوبه شوه ویل الحمدلله وویل الحمدلله که نه بیا څه وخت بعد لږ وخت چې تېر شو نو هغه مال او سامان الله پاک د هغې نه بچ کړ ګرداب نه نو بیا حضرت پیر صاحب ته راغی ورته وویلې چې صاحب هغه ستاسو مال د ګرداب نه بچ شو او ټول هغه مال سامان چې و خدای پاک د اوبو نه بچ کړ ویل الحمدلله نو چا ته یې پوښتنه وکړه چې شیخ صاحب مبارکه تا خو په دواړو حالتو کې الحمدلله ویو د حالت د غم کې خو به سره انا لله و انا الیه راجعون وایي که او په حالت د خوشحالۍ کې باید الحمدلله ووایي او تا په دواړو حالتو کې الحمدلله ویله هغې ویل زه د خدای په قضا دومره راضي وم زړه ته مې فکر وکړه دا زما مال چې تاسو ویل چې مالم ډوب شو مالم اوبو ویوړه نو په دې حالت کې ما خپل زړه ته فکر وکړه دا ډکې تغییر راغلی که نه د الله په قضا دا ستا زړه راضي دی که راضي نه دی وایي چې ما ته فکر وکړه زما په همغه حال و چې مخکې و هېڅ تغییر پکې نه و راغلی ما ځکه چې الحمدلله د خپل زړه په اطمینان مې الحمدلله ویله او چې کله پیدا شو مال که نه رابط شو نو په کار دا وایي چې زما زړه کې تغییر راغلی وی که نه لږ خوشحاله شوی وی خو وایي چې الحمدلله یعنې د خدای په قضا څه شي وایي هر چې خپله رضا وسپاري قضا ته په کارڅو په ځان ناخوښ خوش حرام شي نه او رضا ولې په قضا سپارلی نه شي آسان کار دی که په ځان باندې ګران ولې نو دا قضا چې دا رضا ډېره اوله او مقام دی رضا به قضا په قضا د الهي سره نو جناب سیرت صاحب دوی وایي دا مشایخ چې د بنده نه به امید څه کوي بیخي قطع کوي با ټول امیدونه به چا له سپاري الله جل شانه نه او امید به الله جل شانه ته کوي دا د شیخ معروف کرهی صاحب خبره ده چې دې له ویل کېږي صوفي د چا چې دا عقیده وه که نه دې کېږي دا څه دی دا صوفي دی حضرت شیخ ابو سلیمان درانی صاحب هغه فرمایي وایي په صوفي داسې لحظې راځي چې په غیر د الله نه هغې باندې څوک پوهېږي نه او صوفي په داسې احوالو کې چې په غیر د خدای پاک نه هېڅ کس په دې نه پوهېږي یعنې الله سره پټ راځي پټه کیسه الله سره یې زړه یې الله سره تړلی مخلوق سره زړه نه ابو تراب نقشبی صاحب فرمایي چې دا تقریبا 215 هجري کې تېر شوی هغه وایي صوفي هغه انسان دی صوفي څوک دی صوفي هغه انسان دی چې هغه هیڅ شی دته چې کوم هغه مقدري هغه د پړه کې خړوالی نه راولي او ټول شیونه چې دی په واسطه د پاکوالي د باطن سره الله له سپاري دې ته کېږي صوفي چې ټول کارونه الله له سپاري بشر حافظ صاحب چې تقریبا 150 هجري کې تېر شوی بشر حافظ صاحب او 215 هجري کې وفات شوی هغه فرمایلی وی صوفی هغه دی چې قلب او پاک شده باشد چې زړه یې صفا شوی ځکه حدیث کې راځي الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب د انسان په دې بدن کې او ټوټه د غوښې ده که دا اصلاح وټلو بدن اصلاح دی که دا فاسد وټلو بدن فاسد دی ځکه باچا دی که نه الا وهي القلب خبر د هغه زړه دی نه نو زړه چې دی دا باید د انسان زړه چې دی دا د هر څه نه پاک شي ما سوا د الله نه پاک شي دې تېر کېږي تصوف او صوفي شیخ بایزید بستامي صاحب رحمه الله چې په 188 هجري کې هغه پیدا شوی او په 216 هجري کې هغه وفات شوی سلطان بایزید بستامي رحمه الله هغه وایي صوفیان چې دي وایي دا داسې ماشومان دي چې اطفال دي چې الله پاک په خپله غېږ کې هغو له قرار ورکوي الله په خپله غېږ کې هغو له قرار ورکوي هغو ته هغو پالي صوفیان هغه خلق دي او دا دغه چې دی سلطان بایزید بستامي صاحب مبارک وایي هغه واده هم ماته یاده ده هغه واده چې قرآن کریم کې الله فرمایي چې الستو بربکم
آیا زه ستاسې رب نه یم؟ الله هغه واده خو موږ تاسو نه حوادث د زمانې را کړې ده. او کنې موږ ټولو دا خلک چې اوس کفر کوي او شرک کوي، یهودیت او نصرانیت ته ګرځي که نه، دا ولې ګناهګارېږي؟ ځکه خپل وعدې نه مخالفت کوي. هغه وخت واده کړی زمونږ او ستاسې ارواحانو د رب سره واده کړې وه چې ته زمونږ رب یې، الستو بربکم قالوا بلا. بله نو ما ته دا یاد دي، هغه اوس هم دا وایي کتابونو کې لیکلي چې ما ته دا یاد دي چې دا واده الله موږ نه اخیستله، ان دا روح داسې دی پاک و، د حوادث د زمانې تغییر ورته نه ورکړی، چې دا روح داسې پاک و چې هغه ما ته هغه واده اوس هم یاد ده چې الله پاک موږ نه واده اخیسته، پلانکۍ خواله مې پلانکۍ ولاړو، پلانکۍ خواله مې پلانکۍ، مخامخ مې پلانکۍ ولاړو. ان دا داسې خلک دي چې بیخي د حوادث د زمانې غوله تغییر نه ورکوي. سلطان بایزید بستامي رحمه الله دا فرمایي. حضرت ابو یعقوب سوسی رحمه الله فرمایي وایي صوفي هغه سړی دی چې هغه بیخي غمجن کېږي نه، اگر چې دا ټول شی نه د ده د لاس نه ووځي، ټول د لاس نه هر څه ووځي لیکن غمجن نه شي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یو حزن دی جناب بصیرت صاحب، یو خوف دی. بله صاحب. حزن په مافات باندې راځي. اوس دا ښه اجره ده، ښه کور دی، ښه اولاد دی، ټول د الله والي او تعالی له تسلیم شي که نه، الله له تسلیم شي. نو دا دغه وخت کې چې الله له تسلیم شي نو ته صوفي بلل کېږي. جناب صلی دا څوک وایي؟ دا ابو یعقوب سوسی رحمه الله فرمایي چې دا صوفي دی چې هېڅ غمجن نه شي، په مافات باندې هېڅ غم دې ته پیدا نه شي او د ټولو شي نه خپل لاس وباسي. د څه دپاره؟ چې الله ته ورسیږي او حق ته ورسیږي، هېڅ غمجن نه شي. شیخ ابوالحسن نوري چې دا په 295 هجري کې تیر شوی دی، 295 هجري کې تیر شوی، هغه وایي صوفیان هغه ګروه ده، هغه ډله ده چې د هغوی زړونه د تاریکۍ نه په طرف د خوشحالۍ باندې او د آفات نفسي نه پاک شوي دي، د شهواتو نه خلاص دي، د خواهشاتو نفسانیو نه خلاص دي. دې ته کېږي صوفي. او په اول صف کې چې دی دا ولاړ، یو اول صف کې څه مطلب؟ په اول صف د دین کې، د کار د دین کې ولاړ، اول صف کې ولاړ، دې ته کېږي صوفي. متوجه؟ دې آیت لاندې چې والصافات صفا، الله وایي زما د قسم په هغه فرشتو چې صف جوړونکي دي، په صف جوړولو کفارو ته که نه، عبادت د خدای پاک ته. دا فرشتي خو صفونه جوړوي، لکه نبي علیه السلام باره کې دا مونځ پر شوی که نه، بعضې په قیام ولاړې وي، بعضې په قاعده کې وي، بعضې په رکوع کې وي، بعضې په نو هلته نبي صلی سوال کوي چې خدای دا عبادت چې دا فرشتې کوي دا مې امت ته راکړي که نه. نو والصافات صفا، قسم دی الله وایي زما په هغه فرشتو باندې چې صف جوړونکي دي، په صف جوړولو سره په مقابل دښمن کې څه کوي؟ د فرشتې په مقابل دښمن کې صف جوړوي. همدا جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام چې بدر کې صفونه جوړ کړه او د کفارو لښکر الله پاک د دوی په وسیله مات کړ. د نبي اسلام دعا وه، د اصحاب کرامو شجاعت او د دوی هغه برکت و که نه. نو جناب سیرت صاحب صوفي څه معنی؟ صوفي دا معنی چې په صف، بعضې علما وایي صوفي دا معنی چې په صف د جماعت کې به 50 کاله ولاړي. څو کاله؟ 50. که په دې 50 کالو کې ته یو تکبیر تحریمه ترک شو، یو تکبیر تحریمه ترک شو که نه، وایي بس دا به صوفي نه بلل کېږي. د تصوف تقریبا علامه قشیری رحمه الله نوي معناګانې کړي، نوي معناګانې چې معناګانې خو دې برنامه کې نه راځي چې موږ تاسو پکې یو معنا د اقوال د بعضې متصوفینو راخلمه چې هغوی اقوال په صوفیانو کوي. صوفیان څه معنی؟ او جناب سیرت صاحب یوه معنا د تصوف دا ده چې همیشه به یې د وړۍ جامې وي اغوستې. صوف، صوف په عربي کې وړۍ ته ویل کېږي. اندازان به همیشه تکلیف کې کوي، لکه اصحاب صفه ولې اصحاب صفه وي؟ هغه اصحاب صفه څه ورته وایي چې هلته صفه وه، صفه چوترې ته مو وي که نه. او بل دا بعضې علما فرمایي چې د وړو جامې به یې اغوستې وي. وړو جامې هغه وخت کې وړۍ وي که هغه ګرمې، او بل څومره ګرمي ډېره، او د الله پاک بندګۍ ته به یې ملا تړلې وه، د پیغمبر علیه السلام د حدیثو زده کولو ته به یې ملا تړلې وه، ټوله دنیا یې پرېښې وه که نه، هغې ته صاحب صفه وایي. وایي هم چې صوفي در لباس صوف و باش،
در صفت های خدا موصوف باش. سبحان الله. خرقه پشمین را بردوش کن، شربتی از نامرادی نوش کن، ای که بربر میکنی پشمین را، پاک و ساز از کین اول سین را. دغه علماو چې کوم معناګانې تصوف کړي دي له هیڅ کله څوک رسېدی نه شي. خاصه کوو چې اوس موږ او تاسې په تصوف کې داخل شو، د تصوف نه خوند والو که نه، نو دا معناګانې چې کومې صوفیانو کړي دا خو موږ کې نه شي راتلی، دا موږ نه شو کولی. موږ تاسې نه جمع قضایي مونځ رانه بې وخته کېږي که نه، بعضې لا بیخي قضا شي، بعضې لا بیخي قضا شي. نو دا چې دی چې خلص وي هم چې صوفي در لباس صوف باش، چې صوفي ابا د وړو په جامو کې به یې ځان غښتی، یعنې ځان به په تعذیب کوي، ځان به په تکلیف کوي د الله بندګۍ دپاره. خوبونه به نه کوي، خوب به نه کوي، خوراک به کم کوي، کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، کم خوراک به کوي، کم به وده کېږي که نه، کم گفتن، خبرې به هم ډېرې نه کوي، ځکه چې خبرې ډېرې دا که لاله مرغلرې شي هم د انسان زړه مړ کوي. دې وجه نه پیغمبر علیه السلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. څوک چې ایمان په الله او په ورځ د آخرت لري یا د خیر خبره وکړي یا د چپ شي یا د غلی پاتې شي، یا د غلی پاتې شي. حضرت پیر سباق صاحب رحمت الله علیه یو کیسه کوله وایي چې یو فقیر هغه به ګرځېده، کله کله به ما ته راغی، خبرې به یې بیخي نه کولې، تباشیر به ورسره او دا حدیث به پاک ځای کې لیکه چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. څوک چې ایمان په الله او په ورځ د آخرت لري یا د خیر خبره کوي چپ شي، خپل هم پې عمل کړی و او دغه عمل وایي ما چې په کېناسته نو چې کېوناست وایي ما فورا به پاڅېد بېرته، وایي ما چې دا بیا چېرته، ما په غوسه شو چې دا بیا چېرته څه دا د بېهوده خبره وکړه بیا چېرته، یعنې دا خبره چې دا څه معنا نه لري، یعنې دا خبره داسې خبره ده چې د الله ذکر پکې نشته چې ته ما بیا چېرته که نه په دې خبره خفه کېده. یعنې دا ویل چې څوک چې ایمان په الله او په ورځ د آخرت لري د خیر خبره نه ده، یا دې چپ شي. یوې ورځې د دروازه باندې وته نو پاس سر دروازې درشي سره ولګېد، یو ټک یې وکړ، وایي چې الحمدلله. وایي ما چې الحمدلله یې څنګه ویل، تا خو سر ولګېد پاس. وایي ما ته ویل چې خدای پاک یاد کړم، خدای حالت د سړي یاد شي چې دردمند شي، کمه نه د دردمندي تر عبادته د انسان چې دردمند دي، مرض پرې راشي، تکلیف پرې راشي، دا ټول مرضونه الله پاک د ګناهونو د عفو دپاره یو سبب ګرځي او رفع درجات دپاره یو سبب ګرځي. نو دا سیرت صاحب صوفیان لوی لوی خلک دي او چې موږ او تاسې ښه دا مې چې ښه اوس موږ صوفیان څنګه شو، دا دومره معناګانې چې علماو کړي دي سختې معناګانې دي، دې ته نه شو رسېدی. وی هم چې صوفي در لباس صوف در صفت های خدا موصوف باش، د خدای په صفتونو کې به ځان موصوف کې، دا خو شرک شو. د خدای صفتونه څنګه ځان کې راولي؟ ګوره د خدای صفتونه چې دي هغه قدیم دي، د مخلوق صفتونه حادث دي. مثلا الله جل رحیم دی، ته به هم په خلکو رحم کې، صوفي دا معنی چې په خلکو به رحم کوي. الله غفار دی، بخشش کوونکی، ته به خلکو له بخشش کې، هر څومره چې در باندې خلک ظلم وکړي هغو ته به معافي کوي، هغو ته به بخشش کوي. الله ستار دی، که ستا د الله په مخ کې څومره خلک ګناهونه کوي، شپه ورځ خلک په ګناهونو لګیا دي، خو الله پاک یو ماشوم ته نه ښکاره کوي، پرده پې اچوي. او بیا پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي چې که ستا امت ته دې ووایه که یو امتي په بل باندې پرده واچوله، قیامت کې الله وایي زه پرې 10 پردې اچوم، 10 پردې پې اچوم، که نه. نو صوفي به ستار وي، د خلکو عیبونو باندې به پردې اچوي، خلک عیبونه به ښکاره کوي نه، که نه. اوس که د یو ماشوم مخکې ګناه وکړي هغه خلکو ته وایي دنیا خبرې، لیکن صوفي څه معنی؟ ښه به یو چا کې عیب ګوري، لیکن په هغې باندې به سترګې پټې. وایي که ته یو جاودانه عیب ګورې په بل کې، جاودانه وربشي ته وایي، که ته یو جاودانه عیب ګورې په بل کې که نه، دغه یو جاودانه عیب به ته لوی غر کړي، او که د خپله ګناه لویه لکه غري په مزه به ته د مچ وزر کړي. عبدالرحمن بخنا شاه شعر ویلي، د جناب سیرت صاحب صوفي دا معنی چې خلکو باندې به پرده شي، که نه، خلکو سره به کریمیت، ښه اخلاق، سخاوت به لري، خلکو له به ډوډۍ ورکوي، خلکو له به طعام ورکوي، د خلکو احترام به کوي، د خلکو به قدر کوي، که نه. نو دا به
نو دا صوفي دې لور کېږي. نو هم چې صوفي در صفت های خدا د الله صفتونو کې به ځان موصوف کوي او ځان کې څه کوي عملي کوي په ځان به عملي کوي. وی ای که بربر میکنی پشمینه را صوفي ته وایي چې ای صوفي دا چا چې د وړو چپنه اغوستې ده او د وړو جامې دې اغوستې دا لرې که ای که بربر میکنی پشمینه را پاک و ساز از کینه اول سینه را. اول چې غواړي چې صوفي شي نو خپله کینه د حسد او کینې نه پاکه که. بس دا بیا اسانه خبره ده. اسانه خبره ځکه چې کینه نه ده اخره دا چې کینه باید د صوفي د کینه د صوفي سینه باید د کینې نه خلاص وي. ځکه پیغمبر د خدای فرمایي ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد چې دی دا کینه او بغض دا داسې نیکي د منځه وړي لکه لرګي چې په اور باندې واچي او دی چې یو بلک ترې وباسي که نه. نیک اعمال حسد د منځه وړي. نو صوفي به حسد چا سره نه کوي کینه به چا سره نه کوي. جناب سیرت صاحب دغه چې دی شیخ جنید بغدادي رحمه الله یا شیخ جنید پېښوري صاحب دی تقریبا ټول هغه یو وخت دی په ما په زرونو وختونه پې تېر شوي. هغه فرمایي چې تصوف آن است که خداوند تو را از وجود خودی تو بمراند. وی تصوف دا معنا ده چې ته د خپل وجود نه ځان مړ کړي او په وجود د الله پاک سره چې ذات الواجب الوجود دی هلته هغې سره ځان ژوندی کړي. موتو قبل ان تموتو مخکې د مرګ نه الله به مړه شئ. مخکې د مرګ څه معنا خواهشات به پرېږدي نفس به پرېږدي دې ټولو باندې به خپک دي ځان به مړ کې لکه مړی چې غاسل په تخته واچوي او پروت وي که نه دغسې به د الله پاک په دربار کې دغسې کې چې هر څه نه به ځان پاکې او ټول دا خپل زړه به چا سره یوځای کې خداوند متعال سره. جناب سیرت صاحب دارنګې شیخ جنید بغدادي صاحب بل قول داسې دی وایي تصوف هغه دی چې په غیر د علاقې د خداوند متعال سره یو شي سره د علاقه نه هېڅ هر سره هغه علاقه قطع کړي. وایي صوفي په شان د هغه ځمکې دی صوفي په شان د هغه ځمکې دی چې هر بد شی ور واچي هغه راشین کړي که نه هغې نه ښایسته بوټي راشین شي خراب تخم ور واچوه حسد ورسره نه کوي حسد نه کوي. ګوره مثلا موږ او تاسې وربشې که نه ځمکه وربشې را زرغونوي ځمکه غنم را زرغونوي ځمکه شولې را زرغونوي ځمکه حتی اغزي را زرغونوي که نه مضر بوټی دی خو ځمکه د بدن به داسې کړي لکه ځمکه چې هر شی چې ور واچي هغې نه ښه شی راوباسي څومره سرسبزی څومره ښایسته بوټي ترې راوځي. نو صوفي د خپل بدن داسې کړي لکه ځمکه چې هغه دا ټول شی نه راشنه کړي داسې نه چې یې مړی کړي. صوفي دا معنا نه چې خلکو له کافر وایه صوفي دا معنا چې خلکو ته تاسو تصوف نه دی کړی که نه ته باید په تصوف کې داخل چې شوي ته باید د ټول مخلوق نه ځان ښکته وګڼې. دا زموږ علماو لیکلي زموږ متصوفون لیکلي داسې به نه کوې چې ځان چې زه خو مولوي صاحب شوم او زه صوفي صاحب تهجد کوم او څوک یې نه کوي زه صلات تسبیح کوم څوک یې نه کوي زه صلات یې که نه دا به نه کوې ځکه وایي خاتمه مستوره ده که نه انما الاعتبار بالخواتیم اعتبار دا خاتمو له دی. انسان به همیشه کوشش دا کوي چې د ټول مخلوق نه ځان بتر وګڼي که خدای نخواسته خاتمه دې په ایمان تېره نه شي بیا ته خو هر څه نه بتر شو که نه نه ته به داسې فکر کوې چې د ټول مخلوق مانه بهتر دی. دې وجې نه ډېر صحابه کرام که هغو صحابه کرام کش کې مونږ واښه وې که نه حساب کتاب را سره نه وی پوه نه شي او خاتمه مو د الله ټول په خیر تېره کړي. حسین حلاج صاحب فرمایي چې دا په 309 هجري کې وفات شوی دی 309 هجري کې تېر شوی حسین حلاج چې ورته وایي که نه هغه منصور چې ورته وایي وایي دومره میاشت کې فریادونه په بار بار وخته لکه منصور چې انالحق په سر د دار وخته که نه دا بېلې مسلې دي. وایي صوفي چې دی دا به منفرد بذات وي نه به دا څوک قبلی او نه به دله څوک قبلی به داسې منفرد بذات به نه به دا څوک قبلی نه به دله څوک قبلی. څه معنا مطلب دا چې الله سره به د تعلق خاص نو مخلوق سره به تعلق
نه به د چا سره تعلق نه به دا چا سره تعلق ساتي، دا چې خپله معنا ده، بله دا د معنا ده. شیخ ابوبکر شبلی رحمه الله چې په 945 منبري کې وفات شوی دی، هغه وایي تصوف چې دی دا د خدای پاک سره کېناستل دي په غیر د ارادې او د قصد نه. د خدای پاک سره کېناستل دي په غیر د ارادې او د قصد نه. نو خدای سره څنګه کېني؟ خدای پاک سره کېناستل دا منن ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ویلی مع الله وقت، زما دپاره الله سره یو وخت دی بله سر چې هغې کې ما سره یو مقربه فرشته هم نه ځایږي او نه کوم نبي مرسل. بله ان الله سره به داسې خزان خاص کې یو وخت به داسې الله ته ورکې چې ته ټول د خدای پاک شي او خدای پاک ټول ستا شي. نو دا شیخ ابوبکر شبلی صاحب فرمایي چې تصوف چې دی دا د خدای سره ناسته ده په غیر د ارادې او قصد نه. دارنګه شبلی صاحب فرمایي چې بیا بل قول کوي وایي صوفي هغه کس دی چې د خلقو نه جدا شي او د حق سره وصل شي. خلقو نه جدا شي، د حق سره وصل شي. ابوالحسن حصري فرمایي وایي صوفي هغه کس دی چې ګناه ترک کړي او چې وارې ګناه ترک کړه بیا زړه بیخي دې ګناه ته ونه شي، زړه الله سره وصل شي. بله چې ګناه ترک کړي که نه او بیا دوباره دې ګناه ته هېڅ څه نه کړي، توجه ونه کړي بله او توکل خاص په الله باندې چې د ده پروردګار دی، د ده رب دی. ابو سعید ابوالخیر صاحب چې دا 440 هجري کې تیر شوی دی. ابو سعید ابوالخیر صاحب بله سر دا ټول لوی لوی اولیاء دي، ټول د دې د باندې علماو کتابونه لیکلي ځان له دا چې زه چا نومونه اخلم دې باندې ځان له کتابونه دي، بله د دوی ځان له کرامات دي، ځان له واقعات دي. ابو سعید ابوالخیر صاحب فرمایي چې هغه په 440 هجري کې تیر شوی دی. وایي صوفي هغه سړی دی چې چی شی چې د ده په ذمهوارۍ باندې هغه ادا کړي، لکه فرایض، واجبات، سنت، او هر هغه شی چې د ده په لاس کې دی او د ده په توان کې دی هغه د الله په لار کې ورکړي، هغه بخشش کې خلکو ته ورکړي. بې پیسو وي خلکو ته ورکړي چې څه په لاس کې لري بله خلکو ته ورکړي، د الله د رضا دپاره صدقه کړي. حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې 400 هجري کې تیر شوی پیدا شوی دی او 561 هجري کې دا وفات شوی. هغه فرمایي وی مال د دنیا را از طریق حلال کمایی کن، د دنیا مال د حق د لارې نه پیدا که، ولیکن آن را در کف دست خود بگذار، لیکن هغه چې دی په خپل لاس کې وساته، لاس کې وساته نه در محبت قلب خود. چې تا سره په الله درکړی دی هغه مال لاس کې دی خود رکې رانولې. متوجه؟ دنیا موږ او تاسو همیشه باید الله نه سوال وکړو خدای دنیا راکړي خو لاس کې راکړي، زړه کې مو خدای مینه واچي، زړه کې مو ستا محبت واچي. جناب سیرت صاحب شیخ محمد ابن علي قصاب چې دا د جنید بغدادي صاحب پیرو، هغه نه چا سوال وکړو تصوف څه معنی، تصوف څه ته وایي؟ هغه جواب ورکړ وایي اخلاق زیبا و پسندیداست. تصوف هغه اخلاق دي چې ډیر نیک او ډیر غوره اخلاقي چې په یو وخت کې خوب و بارزش از مرد بزرگوار و بلند نظری همراه مردم با کرامت و محترمی ظاهر گردیده است. وایي دا هغه اخلاق دي، هغه غوره اخلاق دي چې په یو وخت کې ښه او بارزشه د یو بزرګوار انسان سره چې بلند نظر ولري او با کرامت وي، هغه سره هغه خپل احترام ظاهر کړي او خپل هغه زیبایي دغه د اخلاقو خپله ظاهره کړي یو مسلمان ته. دا حضرت سحنون یو ولی تیر شوی دی چې دا هم عصر د جنید صاحب و، د جنید صاحب په عصر کې تیر شوی. هغه وایي هغې نه سوال تصوف څه معنی؟ هغې ویل تصوف چې دی دې ته ویل کېږي چې ته د څه شي مالک نشي، ته د څه شي مالک نشي او یو شی تا خپل مملوک جوړ نه کړي، نه ته د څه شي مالک شي او نه څوک تا خپل مملوک جوړ کړي، څوک دې په پیسو باندې واخلي، څوک دې پیسو باندې واخلي چې بس څه شي چې ته زما یې. نه دا تصوف په هغې ته ویل کېږي چې
ته چې یو شي باندې مالک نشي او تاسو کوم مملوک جوړ نه کی، مملوک دې جوړ نه کی، خپل غلام دې جوړ نه کی. شیخ عمر بن عثمان مکی صاحب چې په 298 هجري کې وفات تیر شوی دی، هغه فرمایي وایي تصوف دا دی چې بنده په هر زمانه کې په هغه شي وجاړي چې زمانه په سبب د هغه شي باندې دله بهتري ورکوي او دله ارزښت ورکوي. یعنې په هغه شي باندې چې ته الله ته رسېږي، هغه شي باندې وژاړه، الله ته وژاړه چې ته بارزه شي، به قیامت ستا قیامت اوچت شي. دا د صوفیانو هغه معناګانې دي. شیخ ابو نصر سراج رحمه الله چې دا په 388 هجري کې تیر شوی، هغه فرمایي وایي صوفیان هغه خلک دي چې په ذات مقدس د خداوند متعال پورې او په احکامو اوامرو د خدای پاک عالم او دانی، چې د خدای پاک په احکامو سي پوي. بله داسې نه چې صوفي ما لیکن اوامر نه پیژنم، نواهی نه پیژنم، مون نه کومه او داس نه کومه. متوجه؟ دا سړی صوفي کېدای شي؟ دا نشي کېدای، خدای د خپله دا وایي که نه. وایي صوفي هغه چاته ویل کېږي چې په احکامو اوامرو د خداوند متعال عالم او دانا وي که نه، او په هر هغه شي چې خداوند متعال علم ورکړی په هغې باندې عمل وکړي. بله. او په خپلو اعمالو کې الله جل شانه ته اخلاص صادر ښکاره کړي. نو چې دا اوس نوم یې صوفي دی که نه، او کارونه غلط کوي، وایي چې اغوستی لباس وي د پاکانو، د ناپاکو چارې کاندې خو به ګرم شي که نه. نو دې باندې دغه خلک چې دي، بعضې خلک چې ځان ته وایي صوفي مونځ نه کوي، وایي زه مکه مکرمه کې مونځ کوم. بعضې وایي زړه پاک ساته، او بعضې زړه پاک ساته. نو زړه چې پاکېږي خو د الله په بندګۍ پاکېږي، زړه چې پاکېږي د الله په ذکر پاکېږي، په تلاوت پاکېږي، په قرآن او سنت پاکېږي. نو دا خو په دې زړه نه پاکېږي چې ته څه کوې، چې ناست دي صحیح مهربانه او چرسو چلند دې مخکې ایښی او بنګس کې که نه، او صحیح مهربانه د بل چا خوا نه تنخوا درکول کېږي او یې مونځ نه کوم، زه مکه مکرمه کې کوم. پاک هم نه خیرني او خیرني. نو پاک مکه مکرمه چې مونځ کې، مکه مکرمه کې مونځ کې خو لاړ سره زمزم دلته زمزم بس که اوبه دلته څکې، اوبه دلته څکې، خوراک دلته کې، او مونځ په حرم شریف کې کې. نو دا ټول دروغجن خلک دي. متوجه؟ دا خلک چې د تصوف کې رښتیني خلک نه دي، داسې خلکو نه باید اجتناب وشي او ځان ته بچ وساتل شي. نو ستا کوم سوال یې وایي که زه خو دا معناګانې علماو ډېر کړي دي. مننه. واقعا چې ډېر تعریفونه قدرمن لیدونکو ته تصوف وړاندې شو، بس چې دوی کومې خوښې هغه تعریف دې ځان ته تېور. بله صاحب. شیخ صاحب راځو طریقو ته راځو. ښه صاحب. قدرمن لیدونکو به مو اورېدلي چې څو طریقې شته، څو نومونه به یې اورېدلي. راځو دې ته چې طریقې څو دي او مشران یې څوک دي؟ جناب شریف صاحب طریقې خو دا طریقت داسې نه دی چې ځان ته وس پیدا شوی دی. دا تزکیه د نفس ده. بله. او تزکیه د نفس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. بیا دا یو علم ظاهر دی، یو علم باطن دی. هر شی چې دی زموږ تعالی د الله څخه ګوره. بله. دا پاسې ظاهر دی، لاندې باطن دی. یعنې هر شی ظاهر او باطن لري. د شی به نه چې ظاهر لري باطن نه وي. دې وجې نه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د حدیث راوي دی، وی حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاءین من العلم. ما د خدای پیغمبر نه دوه لوښي د علم زده کړه. بله. هر چې دا یو هغه تاسو کې مې خور که چې دا علم ظاهر و، لکه ابو هریره سره ډېر احادیث نقل دي. او هر چې دا بل دی که نه، باطن، دا باطن که چېرته زه تاسو ته ویم نو زما دا مرۍ به خلک غوسه کړي، مرۍ به مې خلک غوسه کړي. یعنې باطن علوم چې دي د دې دا خو یو راز دی. میان عاشق و معشوق رمزیز کرام الکاتبین هم خبر نیست. په مابین د عاشق او معشوقو کې یو راز دی، کرام الکاتبین فرشتې پې خبرې نه دي. دا پټ الله سره پټه معامله ده. او څوک چې دا خیزونه او ټوپونه مپونه وایي دا چټي وایي، وی این مدعیا در طلبش بی خبر آنن کان را که خبر شد خبرش باز نعمت. دا چې ظاهر کې خیزونه میزونه وایي دا په تصوف نه دی خبر. شیخ صاحب وایي دا جذب دی که نه، او جذب د دغې خپلې لارې، د دې خپل عمل، د دې خپلې طریقې، د خپل ذکر یو مهمه برخه ګڼي. جناب اسرائیل صاحب جذب خو داسې دی، یو جذب دی یو تجاذب دی.
جذب دا معنا که زموږ ستاسې فکر وي تاسې باندې همدا واقعیت کله راغلی کله چې د الله پاک د جنت ذکر وشي یا د دوزخ ذکر وشي انسان په دې بدن کې یو کیفیت راشي. خلک وایي خته مې زګه ودرېږي تقشعر منه جلود الذین قرآن شریف کې آیت دی یو اخته زګ شي دا اخته مې زګ شو بدن زګ شي د الله د ویرې د وجې نه فکر شته دغه ته ویل کېږي جذب که نه. موسی علیه السلام ته چې الله پاک خپله تجلی ښکاره کړه او خر موسی صاعقه موسی علیه السلام په ځان پوه نه شو وغورځېده په ځان نه دی پوه شوی دغه ته جذب کېږي که نه. او ته که دې کوټه کې ځان جذب کې او هلته غورځېږي دلته دې کوټې په سر پاس وخیږه نو بیا ځان جذب کړه بیا به ستا جذب څه ومنم هغې نه نه غورځېږي هغې نه غورځېږي که نه. نو دا جذب هغه جذب هغه ته ویل کېږي چې د الله پاک هیره ستا پړه کې راشي که نه او هغې نه ستا اختان زېږه ودرېږي متوجه دې له جذب نه کېږي چې ځان ګزار کړه. د خدای پیغمبر صحابه به داسې ذکر کوو داسې ذکر به کوو او داسې به عبادت کوو چې پر د عوام مرغان به راتلل د هغوی سرو باندې به کېناستو دومره په ادا بغل ناستو متوجه. وایي دا ناري سوري دا ناري سوري په عشق کې د غمازې دا ناري سوري په عشق کې د غمازې کنې تل به د بلبل په څېر پتنګ کړی که نه. وی ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخت را جان شد لیکن آواز نه آمد. وی ای د سحر مرغه که نه دا څنګه دا بلبلان چیغ وایي وی عشق چې دی ز پروانه بیاموز دا د پتنګ نه زده که چې ځان وسېږي په شمه لیکن څوک یې آواز وانه وړي یعنې عشق دې ته ویل کېږي هېڅ غږ یې نشته غږ یې نشته که نه. نو دا موږ او تاسې باید همیشه خپل د الله سره داسې رابطه وساتو چې خداوند متعال او تا سره یو راځي پټ الله پاک ته کښېنه او خپل رب په دې خپل زړه کې یادوه نو دې ته ویل کېږي ذکر. او چې حالت در باندې راشي ژړا حالت کله سړی په ژړا شي که نه مانځه کې خلک په ژړا او دې که حدیث کې راځي چې کوم مونځ چې زموږ تاسو فقهاو هم لیکلي چې کوم مونځ کې ژړا د دوزخ د وجې نه وشي یا د جنت د هغې مونځ نه ماتېږي خصوصا حرمینو کې دا حالت ډېر حالات کې که نه. نو دغه ته ویل کېږي جذب دغه جذب دی متوجه. نو مطلق کې داسې نه دی چې ځان ګزارول او را ګزارول دې د جذب نه ویل کېږي صاحب. ښه شیخ صاحب بیا هم دغه پوښتنه پاتې شو لیدونکي به وایي چې تېر شول طریقې څو دي او مشران یې څوک دي. ښه قربانه شم. ما خبره وکړه چې پیغمبر علیه السلام د وخت نه دا طریقت شروع دی. دا زمونږ او ستاسې سلسله نقشبندي چې ورته وایي دا سلسله نقشبندیه د دې اول پیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بیا هغه نه طریقه حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله عنه کړې ده. بیا د هغې نه د هغې زوی محمد صاحب کړې ده. بیا د هغې نه جعفر صادق صاحب کړې ده. دا طریقې د سلسله را روانه ده. ان دا طریقې داسې نه چې دا اوسنۍ دي که نه لیکن دا طریقې چې دي بیا دغه نورې درې طریقې چې دي دا د ارتلیس مبارک نه منقولې دي. نقشبندیه د حضرت صدیق اکبر صاحب نه منقوله ده هغه چې صحبت د زړه دی که نه. لکه موږ تاسو حدیث کې ظاهر کې حدیث وایو چې حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان که نه اخو یو موږ سند او متن ذکر کوو. نو دا موږ طریقت چې کوو طریقت کې موږ دوی چې دا طریقه چې ده د نبي علیه السلام ابوبکر صدیق صاحب ته پاتې ده که نه ابوبکر صدیق صاحب د هغې زوی ته پاتې او محمد صاحب ته که نه داسې پسې راځه جعفر صادق صاحب د سلطان بایزید بستامي صاحب دا د خپله سلسلې لري. دا سلسلې چې دي زمونږ د مشایخو پورې تقریبا دا ډېر مشایخ لري په سوونه باندې مشایخ د هغې اوسه پورې تېر شوي دا یو سلسله او سند او دغه لري چې د هغې خوا نه راپاتې ده. او دا سلسلې څلور دي نقشبندیه ده نقشبندیه شریفه قادریه شریفه چشتیه شریفه او سروردیه شریفه. دا بیا داسې کار شوی جناب سیرت صاحب که نه لکه څلور مذهبونه چې جوړ شي لکه په هغې وخت کې خو اصحاب کرام ټول موجود وو دې له ضرورت نه و چې سلسلو نوم کېښودل شي. وروسته بیا تجدید چې د سلسلو کړی دی هغه علماو کرامو کړی مثلا تجدید چې دی د سلسلې نقشبندي شاه نقشبند صاحب کړی. شاه نقشبند صاحب چې دی هغه رحمت الله علیه دی خو بخارا کې زیارت دی هغه شاه نقشبند ورته ولې وایي
دا د امیر کولال صاحب مورید و. ها امیر کولال صاحب هغه به دا کولالي کوله، تجارت پې کو که نه، دا منګي او دا کټوي او دا شیانې به جوړول. نو بیا به د مریدانو په نوبت باندې دا بټۍ والا پخوله، اور به په نوبت باندې اچو. نو شاه نقشبند صاحب داسې د مریدانو کې داسې یو شخص و چې ډېر په دې خپل پیر باندې ګران و. هغه پیران چې تقوا، مریدان چې تقوا پکې، هغه مریدان چې هغه کې اخلاص موجود وي، هغه په خپل پیر ډېر ګران وي. بله صاحب. نو شاه نقشبند صاحب په دې خپل پیر ډېر ګران و. د نورو مریدانو یې مشوره وکړه راځئ چې بېګا ته دا ټول لرګي ته یې پټ کړو چې دا خپل پیر ته خفه شي، چې بې اعتماده شي. بې اعتماده شي. هغه چې ټول د لرګي مرګي ته ټول پټ کړي وو. نو دا چې راغی چې ګور لرګی شته چې اوس بټۍ پسې واچوي که نه. نو بیا دا مبارک دا د الله نوم چې د خپل زړه کې و د بټۍ ته متوجه کړه، د غونډې بټۍ ته که نه. نو دا بټۍ چې تا بچې ساره پورې دا مراقبه ورته، نو دا په دې ساره کې چې دا منګي راویسته، په دې ټول دا ټول منګي پاخه مو د الله په ذکر پاخه وو. د الله ذکر ګرمي چې ده دا ملکوتي او جبروتي ګرمي ده، دا دې اور نه ډېره تیزه ده. نو جناب سیرت صاحب دا منګو کې هر یو کې لیکلي چې الله، هر منګی پوخه مو، هره چاټۍ پخه وه او پکې لیکلي چې الله. نو بیا زه ورته وایي شاه نقشبند، یعنې د الله نوم یې په دې لوښو کې نقش کړه. بله. او نقشبندي له ځکه نقشبندي طریقه وایي چې د الله نوم په ستا په زړه کې نقش شي، بس بیا ته نه جدا کېږي. بله صاحب. که نه. نو دا سلسله نقشبندي ځکه ورته وایي چې تجدید یې هغې کړی دی. تجدید یې اګه نور پخوانه وه دا طریقه. بله. سلسله قادریه مبارکه چې دغه نسبت کېږي شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه مبارک ته. بله صاحب. چې هغه د ام حسني سید دی، ام حسیني سید دی، هغه له سلسله قادریه وایي. دا زموږ استاسې په دې مشرقي علاقو کې دا ټول قادریان دي، اکثره قادریان دي. لکه نجم الدین اخندزاده رحمت الله علیه، هغه موږ تاسو اډیا اخندزاده صاحب ورته وایو. دا اډیا اخندزاده صاحب چې و د سوات صاحب مورید و، د هغې نوم عبدالغفور صاحب و. هغه بیا محمد شعیب صاحب مورید و که نه. نو بیا دلته چې دی د اخندزاده نجم الدین اخندزاده صاحب چې دلته جلال آباد ته راغلی دی، د غزني نه شلګر نه راغلی، دا اوږده فلسفه ده. او دلته بیا داسې موریدانو چې هم علماو، هم علماء کرامو، هم مجاهدینو، هم مجاهدینو، هم علماء کرامو، او هم خلفاو، دو خلفاو، او ټول انګریزانو ته چې ماتې ورکړه په دې ولایتونو کې، هغه د ده مریدانو ده او د مریدانو ورکړي مجاهدینو. او زموږ استاد دا مومندره چې ورته وایي، په دې کې چکنور ملا صاحب تېر شوی، دا د ده خلیفه او مورید و. د دې عادت ځان ته بیا بېله فلسفه ده. مثلا په کوټ کې، کوټ ولسوالۍ کې صوفي عالمګل صاحب ورته وایي، هغه د ده هم مورید و، هم خلیفه و، هم مجاهد و. هلته جهاد د انګریزانو سره کو. متوجه؟ هغه وخت چې انګریزانو حمله کړې وه. زمونږ په روداتو کې مې صاحب، بړو مې صاحب چې مشهور دی، د هغې نوم قمر الدین صاحب رحمت الله علیه، دلته دا مقرر کړی و. متوجه؟ او په کونړ کې ستاسې د لاندې کونړ چې دی، لاندې خاص یو خو دا کوز کونړ ورته مونږ یو بر کونړ که نه. دلته هغه باچا صاحب چې دی، هغه سیدان دي، باچا صاحبان دي، د هغوی هلته هغه کوم باچا صاحبان ورته وایي، ما نه مېر شو پشت نه، دلته لاندې سلامپور باچا صاحب. دا سلامپور باچا صاحب چې دا د اخندزاده صاحب خلیفه و، دلته دا مقرر کړی. په کونړ کې سرکاڼو مې صاحب محمد اکبر صاحب نومېده، هلته هغه مقرر کړی د جهاد لپاره. بیا د محمد اکبر صاحب سرکاڼو مې صاحب مورید چې و، هغه انځري ملا صاحب باندې مشهور و. انځري ملا صاحب نوم چې و، هغه کریمداد صاحب رحمت الله علیه و. او د هغې مورید چې و بیا حضرت پیر سباق صاحب په دوه طریقو کې، په سروردې کې او په قادرې کې، دا د هغه خلیفه د پیر سباق صاحب. او د پیر سباق صاحب محترم خلفا بیا خواره دي په ټول افغانستان کې او په ټول جهان کې، چې یو دلته موږ سره خپرونه کوي. موږ هم انشاءالله د هغوی په خدمت کې وو، د هغې خدمتګاران یو په دلته کابل کې. نو جناب سیرت صاحب دلته زموږ استاد په دې کابل کې دا بتخاک اظهر صاحب چې ورته وایي، نوم یې د عبدالشکور صاحب، دا هم د نجم الدین اخندزاده صاحب خلیفه دی د دلته بتخاک کې چې دی. او په تګاو کې د میګل صاحب پلار میګل جان هغه صاحب مشهور شخصیت تېر شوی. تګاو کې د هغې پلار و
حمید الله آغا صاحب نومېده، اوس یې مدرسه شته هلته، او هلته یې هغه که نه ان دا خلفای ټول تقسیم کړي وو او ټول یې مقرر کړي وو. بیا استاد صاحب چې ورته وایي خوا کې د اخندزاده صاحب سره خوا کې زیارت دی. بله استاد صاحب د هغې بیا د هغې مرید پچیر ملا صاحب، پچیر علي صاحب چې ورته وایي که نه، د هغې نوم چې نظر محمد صاحب دا صاحب نوم یې رانه پچیر ملا صاحب نوم ښایسته نوم یې دی. د هغې دا زامن یې اوسه پورې ټول مجاهدین تېر شوي، ټول قربانۍ ورکړې، جهاد کې شهیدان شو. نو دا صوفیان داسې خلک نه دي تېر شوي. صوفیان هغه خلک دي چې هغوی د الله په دین غیرت کړی دی، د الله په دین قربانۍ ورکړي دي او علم یې خور کړی، نجاست یې نه دی خور کړی. بله همداسې ده. شیخ صاحب تصوف ګټې عام مسلمانانو ته څه دي؟ تصوف یو پاکه لار ده. تصوف امام مالک سے فرمایي، مقوله ده که نه، امام مالک سے فرمایي وایي من تعلم ولم يتصوف فقد تفسق. څوک چې علم وکړي تصوف، دا تصوف معنی عمل، تصوف عمل دی که نه، څوک چې علم وکړي تصوف ونه کړي یعنې عمل پرې ونه کړي دا فاسق شو. ځکه فاسق هر هغه چا ته ویل کېږي من خرج عن امر الله. څوک چې د الله د طاعت او امر نه خارج هغه فاسق شو. نو چې په علم دی عمل نه وي خو فاسق شوي. من تعلم ولم يتصوف، چا چې علم وکړه تصوف یې ونه کړه فقط تفسق، ځان یې په زور فاسق. ومن تصوف ولم يتعلم، چا چې تصوف وکړه علم یې زده نه کړه فقط تزندقه، ځان یې په زور زندګ کړه. ځکه تصوف کې علم درسره نشته. و علم ظاهري د باطني دپاره اودس دی، چې بې علم شیخي کړي همدا کوپرې بس دی. شیخ صاحب ډېری زموږ لیدونکي له افغانستان نه بهر دي، په نورو هېوادونو کې دي. بله هلته علما ډېر نشته، داسې مرشدان نه لري. نن زموږ خپرونه دوی ګوري، دوی همدغه تزکیه نفس ورته ډېره ضروري ده. ډېری لیدونکي هغه خویندې دي، ورونه دي، موږ سره چې اړیکه هم نیسي، په مختلفو سوچونو، فکرونو، د دنیا شوق یا کور کې بعضې معاملات داسې وي چې انسان دی نو د دنیا شوق هم پرې راځي، کور کې جنجال هم پرې راځي، ډېر څه داسې راځي. نو هغوی کوشش کوي چې څنګه تزکیه د نفس وشي. زموږ د خپرونې د لارې ورته تاسو کوم ذکر ښودلی شئ؟ سبحان الله. زموږ او ستاسې د مشایخ چې دي او زموږ او ستاسې د ټولو شیخ المشایخ چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بیا اخذ هغه د قرآن کریم نه کړی. که څوک غواړي چې باطن صفا شي، تزکیه د نفس وشي، اول سبق چې د مشایخ چې ورکوي هغه په استغفار کې ورکوي. ځکه دا استغفار داسې دی د انسان لپاره لکه صابون که نه. ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه غفر الله ذنبه وان كان مثل زبد البحر. وایي که دا استغفار څوک کوي خدای به ګناه معاف کړي اگر که د سمندر د زګونو په اندازه وي. نو که غواړي چې باطن د صفا شي، دا استغفار دی وایي 313 ګشت دی. څوک چې په خارج کې اوسېږي دا استغفار دی په ځان باندې لازم کړي که نه، بیا د خپل باطن ته ګوري. مخکې به خلکو ویل چې بر زبان تسبیح و بر دل گاو خر، این چنین تسبیح کی دارد اثر. لیکن وزه د پیر صاحب مبارک یو ځای د دکتور صاحب، دکتور دی هغه د پروفیسر د قرآن متخصص دی او ډېر لوی عالم دی. هغه وایي مخکې خو دا خلکو ویلی چې بر زبان تسبیح و بر دل گاو خر، این چنین تسبیح کی دارد اثر. وایي موږ دوست داسې ویو چې بر زبان تسبیح و بر دل گاو خر، این چنین تسبیح هم دارد اثر. دا تسبیح اثر لري، ځکه د خوله خبره په خپل زړه باندې حتما اثر راولي. نو که غواړي چې هغوی باطن صفا شي استغفار دی وایي، ځکه استغفار ثقل دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي زما په زړه باندې کله کله یو ګرد غوندې راشي، زم د الله نه په شواروز کې اویا کرتې بخښنه غواړم. پیغمبر د خدای وایي. بل حدیث کې 100 کرتې راغلي، 100 کرت د الله نه سره پاره چې د هغه اخر رسی شي پاک شي. نو استغفار سره دوی هم باطن صفا کېږي. جناب سره صاحب زما استاد د چینل لارې نه چې ورته ټول ته هم اجازه ده، هم ورته دا گفتار دی، هم د خدای پاک کلام دی. وان استغفروا ربکم انه کان غفارا. ګوره الله وایي ما نه بخښنه وغواړه د خدای مخلوقه،
زه بخنه ګناه هم به هم چې ګناه یې وبخل شو خو باطن دې صفا شو تزکیه د نفس راله نو یرسل السماء علیکم مدرارا اسمان به پای در باندې لازم کوم ان نعمتونه به ډېر کوم ويمددکم باموال وبنین تاسو سره به کومک وکړم ستاسو په مالونه باندې مال به مو ډېر کوم اولاد به نرینه اولاد به هم درکړم ویجعل لکم جنت ویجعل لکم انهارا تاسو دپاره به ستاسو په ځمکو کې باغونه دل تیار کړم او ویلې به دله د اوبو ویلې به چالان کړم نو که څوک چې زما او ستا د چینل لارې نه غواړي چې تزکیه د باطن وشي که نه او نفسونه پاک شي دا استغفار یې نه قضا کوي 100 کرت دی وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفر الله الذي لا 2 لکه 3 لکه خبرې موږ تاسو کوو نو که څوک یو 100 کرت استغفار وایي څومره غټه خبره ده که نه چې 100 کرت استغفار مې شوی نو باطن به دې صفای پاک ډېره مننه مولوي صاحب فقط آخري پوښتنه شیخ صاحب نور د خپرونې وخت هم پوره دی تصوف طریقت په ټولو مسلمانانو لازم دی طریقت صاحب عمل دی هر څوک چې علم وکړي عمل پرې ونه کړي وایي علمیت د بې عمله عالمانو لکه ګنج د کتابونو په خربار شي او علم وکړي بیا عمل ور باندې نه کړي لکه طفل هسې لوبې په کتاب کړي نو تصوف دی عمل په ټولو باندې لکه چې علم فرض دی عمل پرې فرض دی عمل باید حتما وکړي مطلب علم باندې حتما عمل شي او خپل د باطن تزکیه چې دی نه شي وي خو انسان منافق ګڼل کېږي دا منافق ته ولې منافق وایي ځکه ظاهر کلمه وایي خو باطن کې نه وایي ګوره که نه منافق همدې ته وایي من اظهر الخیر و اسر الشر چې د خیر کار ښکاره کوي که نه او شر پټوي اسلام به خلکو له لمونځ کوي اودس کوي حج به کوو منافقینو روژه به یې نیوله لیکن باطن کې اسلام نه باطن کې څه کفر و باطن کې کفر له خدمت کوو نو موږ او تاسو چې هر ځای کې وو که په هر هیواد کې وو که په لندن کې وو که په امریکا کې وو په جرمني کې وو که په فرانسه کې وو ټول زموږ مسلمانان ورونه دي ټول دې باید خپل باطن صفا کړي او د باطن تزکیه دې وکړي نو هېڅ مشکل کې انشاءالله نشته ډېره مننه مولوي صاحب دا چې د خپرونې د پای شېبې دي له تاسو مننه کور مو ودان مولوي صاحب الله مو خوشحاله لره الله تاسو قدر وکړي الله مو عزتمن لره زه خو جناب استاد صاحب ټول لیدونکو نه دا دعا کوم خاص کوم ته نه چې موږ تاسو ته ډېر دعا کوي ځکه چې مریضان یو چې الله مو جوړ کړي ډېری لیدونکو له تاسو هم غوښتنه کړې شیخ صاحب چې موږ ته دعا او ټول دې خدای جوړ کړي زه مشکلات چې د ټولو رب العالمین زموږ ستاسو رب دی په هر ځای کې د هغه قدرت موجود دی د هغې علم موجود دی او هر ځای کې دعا قبلوي ټول مشکلات دی الله پاک رفع او دفع کړي امین قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ